د نن سبا کې د سولارو خبره روسان هم په دې موقعیت کې ډېر ځپل شوي، امریکایان هم ډېر ځپل شوي دي. د روایتونو له مخې سالار سیمه د وردګو قومونو د خپرېدو مرکز دی او ځایي خلک دې سیمې ته د وردګو د میږوي نوم هم اخلي. داسې د نور وردګ چې دلته راشي کوم وخت د مړي ژوندي دپاره دی داسې وي چې د سولار چې دی دا د ټولو وردګو ماګوای دی، یعنې د وردګو ټول خلک د همدغه ځای نه شاوخوا ته تللي دي. وردګ بابا په همدې ځای کې میشت شوی دی په خپله په د سالارو کې. عام روایت هست دی چې اوس د چک د اکثره سپین ږیرو نه پوښتنه وکړي، هغه وایي موږ د سالارو نه راغلي یو. د جغتو د خلکو نه چې پوښتنه وکړي موږ د سالارو نه راغلي یو. د تنګي د خلکو نه، د انتخابات خلکو نه اکثره داسې وایي چې زموږ اصلي ټاټوبی سالار دی. دې بعضې د هغه هم شته دي شواهد. هغه شواهد دا دی چې د سالارو څنګ کې یوه لویه هدیره ده چې زموږ په منطقه کې د شنې جرګې د شنیزي هدیرې په نامه یادېږي. په دې کې د مختلفو قومونو د چک، د جغتو، د تنګي، د شخابات د مړي یو څه ملته ښخ شوي دي. دا ټول کله په دې کې اوسېده تغه پورې چې څو د روسانو انقلاب ختم شو، بیا ورو ورو دلته هغه گنجایش کم شو، نو خلک د ځای نه شاوخوا ووتل هرې خوا ته کلاوې جوړې کړې. یعنې ته 15 څلوېښتو کالو پورې ټول خلک په همدې یوه کلو کې چې تقریبا 800 کورونه تقریبا د فامیل په حساب خو 1400-1500 فامیل دلته د کلو نه وتلي دي. تر سالار راوروسته وختونو کې هم دا کلا له خپل ځانګړي ارزښت څخه برخمنه وه او د دې سیمې مخورو او ملکانو به پکې د مهمو پریکړو او مشورو لپاره پکې ټولېدل. یوه نښه یې په دې کلا کې شاشین یا شاهنشین دی. د ما داسې پیادې چې زه د خپل بابا کمزافر خاص ملازم وم، دلته ورسم چای ډوډۍ هر شب ما ورته راوړل. د ده دلته لویه کتابخانه او کتابونه وو او د میز به ورته ایښه وه، چوکۍ او چپرکټ همدلته خپله ډېر وخت په مطالعه باندې تېراوه. په وردګ کې اکثره دغه د بعضې لوی د مالکان به چې وو، د منطقې مشران به چې وو، دغو به داسې لویه میمانخانه وه، خلک به ورته راتلل. بیا به د دې د دروازې په دواړو څنګو کې به یې داسې لوړې لوړې چوترې جوړولې، دوی ته یې شاشین وي. شاشین اصلا شاشین ده اصلا شانشین دی. شانشین ده ته وایي چې په دې کې به د پاچا د مشران پکې کېناستل. یعنې په هغه وخت کې یو ولسوال ډېر زیات هغه درلوده. اوس یعنې د ولسمشر هم دومره غټ هغه نه لري قدر هغه لکه هغه چې ولسوال یو مالک هغه درلوده، دبدبه یې درلوده، شان یې درلود. کله چې دا راغی د وظیفې نه د ټول کلیوالو سپین ږیري هغه ځوانان وو، دا ټول ټولېدل، دلته بنډارونه به وو. او دا بیا د دې کلا تر ټولو ستره خونه بلل کېږي چې پر دیوالونو د ځانګړو توږل شویو ګلانو تاریخ یې هم د یادونې وړ دی. زه خپله وړم چې دا په همدې شکل باندې وو 3 کاله مخکې، او داسې ویل کېږي چې د دې دپاره یې قالبونه جوړ کړي، دا خاص خاوره ورته جوړوله او په د قالبو په واسطه باندې دغه کول. د سالار د ژوند او شخصیت په اړه که څه هم کره او لیکلي روایتونه په نشت حساب دي، خو د زړورتیا په اړه یو څه شواهد شتون لري. مقصد دا چې سپاه سالار شوی دی، سلطان محمود ورته اهمیت ورکړی دی. د دې مطلب چې دا ډېر زړور او دومره خبر دا ده چې زه په دې خاطر وایم چې ډېر زړور دی، په ډېرو جنګو کې برخه اخیستې ده. سلطان محمود چې هند ته تللی و، د سومنات بوت یې مات کړی و، نو داسې احتمال شته چې د سالار هم هلته تللی، ځکه اوس په هند کې هم بعضې ځایونه د وردګ په نامه دي. په دغه پنجاب د پاکستان په پنجاب کې هم د وردګ په نامه بعضې نومونه شته دي. د دې نه دا معلومیږي چې په موخ کې د خلک چې تللي دي هلته پاتې شوي دي، د وردګو په نامه پاتې شوي دي. میدان وردګ د سالار کلا ترڅنګ ګڼې نورې تاریخي کلاوې او ابدې هم لري چې ډیری یې د جګړو پر مهال له منځه تللي او ځینې یې د له منځه تلو په حال کې دي چې د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا د یو لړ سفرونو په ترڅ کې به ترې لیدنه وکړي او د تاریخي اثارو او ابدو په توګه به یې ثبت کړي.